کیسه د ویلینسیا ښار نه شروع کیږي. هلته دومره زورور باران و چې ټول ښار سړکونه بند وو. ټولې موټرې یو ځای ولاړې وې او عام خلک هلته بندي پاتې وو. همداراز په راډیو کې راغلل د سخت طوفانونو خبر چې د حکومت خپور کړی و. خلکو ته د خوندي پاتې کېدو لپاره یوازې په همغه ځای کې د پاتې کېدو مشوره ورکړه. د همدغه موټرو له ډلې یو موټر کې یوه ښځه وه چې نوم یې سینډرا و او هغه په اصل کې د ویلینسیا بانک منیجره وه. هغې یو سړي ته چې انتونیو نومېدو زنګ ووهو او ترې ویې پوښتل چې آیا هغه د بانک له دندې ایستل شوی دی. د ایستل کېدونکو کسانو په لیست کې نوم شته او که نه. انتونیو هغې ته وویل چې تر اوسه په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي. نو سینډرا ورته وویل که چیرې زما نوم د هغه لیست کې راشي نو دا در سره یو راز وساته او هیڅ چاته مه وایه. نو سینډرا له خپل موټر څخه ښکته شوه، بانک ته ورسېده او کارکوونکي یې وپوښتل چې آیا دوی د بانک زنګ اله فعاله کړې دی. یو سړي چې ماهي نومېدو هغې ته وویل چې خراب موسم او سړکونو د بندېدو له امله تر اوسه ډېر کارکوونکي بانک ته نه دي رسېدلي. هیله ده چې تر غرمې پورې موسم ښه شي او بیا به ټول کارونه ترسره کړو. همغه وخت کې یو کارکوونکي ولیدل چې سینډرا لږه اندېښمنه ښکاري. نو ماهي څرګنده کړه چې د بانک له دندې ایستل شویو کسانو په لیست کې د سینډرا نوم هم شامل دی. کله چې سینډرا خپل دفتر ته لاړه او خبره شوه بیا یو ځل بیا انتونیو ته زنګ ووهو او ترې ویې پوښتل. نو هغه ته معلومه شوه چې دا رښتیا دي، د هغې نوم واقعا په لیست کې شامل و، یعنې د هغې دنده حتمه شوې ده. سینډرا چې دا خبره واورېده ډېره ناامیده او خفه شوه. نو په دغه وخت کې په بانک باندې غلو برید وکړو. د هغوی له ډلې ځینې بم واسکټې اغوستې وې او ژر یې ټول مامورین د خپلو ټوپکو په زور وډر کړل. هلته بل غل هم موجود و. په همدې وخت کې سینډرا په دفتر کې له یو چا سره خبرې کولې. هغې له دې څخه غوښتنه کوله چې د دندې له ایستل کېدو یې وژغوري، خو هغه سړي ورته روښانه کړه چې دا کار د ده په وس کې نه دی. همغه وخت ناڅاپه یو غل له خپل ملګري جیک سره د سینډرا دفتر ته ننوت او سینډرا لاسونه او پښې یې وتړل او بندي یې کړه. وروسته له دې د خپلو وسایلو په مرسته د بانک خزانه ماته کړه او هڅه یې وکړه چې پیسې ترې غلا کړي. همداراز هغوی د ځمکې لاندې یو تونل جوړول هم پیل کړل تر څو هغې لارې ټول غلا شوی مال له بانکه وباسي. د غلو د ګروپ مشر ټول خلک د خپل کنټرول لاندې راوستي وو تر څو د باندې هیڅوک له دغې غلا څخه خبر نه شي. نو هلته د دفتر یو کارکوونکي کوشش وکړو تر څو د زنګ اله فشار کړي، خو د غلو مشر چې کله هغه ولیدو ډېر په غوسه شو او سړی یې ډېر بد ووهو. بیا یې ټول بانک د بم الوځولو ګواښ وکړو. نو یو نجلۍ هغې ته د چاودنې نه کولو عذر وکړ. ویې ویل چې زما زوی یوازې په کور کې زما انتظار کوي، مهرباني وکړه او رحم راباندې وکړه. غلو مشر هغې نجلۍ ته وویل چې 5 دقیقې درکوم، خپل زوی ته زنګ وکړه، بیا یې ټولو بندیانو ته 5 دقیقې ورکړي تر څو وکولی شي له خپلو کورنیو سره خبرې وکړي. خو رښتیا دا و چې د غلو مشر یوازې هغوی ویرول. حال دا چې په حقیقت کې هغوی هیڅ اراده نه درلوده چې د چا ژوند واخلي. هلته بل خوا ژر پولیسو ته د زنګ سیګنال ورسېدل او هغوی پوه شول چې په بانک کې غله دي. بیا د پولیسو یو افسر بانک شمیرې ته زنګ ووهو. یو غل زنګ پورته کړه او ویې ویل که چیرې د هغوی هدف پوره نه شي او که پولیس مخکې له دې چې هدف پوره شي مداخله وکړي نو هغوی به ټول بندیان ووژني. اوس غلو د بندیانو د ژوند په بدله کې له پولیسو موټر او یوه الوتکه وغوښته، خو د پولیسو افسر وویل دا پرېکړه یوازې نشي کوی ځکه چې د دې لپاره باید له لوړو افسرانو اجازه واخلي. وروسته یو غل خپل رئیس ته وویل چې دلته د تېښلې لپاره کوم تونلونه چې هغوی جوړ کړي وو هلته د زورور باران له امله ټول ځای د اوبو ډک شوی و. اوس هغوی پرېکړه وکړه چې د نیم ساعت لپاره انتظار وکړي تر څو هغه وخته پورې د اوبو سطحه راکمه شي. په دې وخت کې سینډرا د غلو مشر ته وویل چې له دندې څخه یې شړل کیږي. نو هغه وخت یې د غلو مشر ته د یوې خاصې خزانې لټولو مشوره ورکړه ځکه په هغې کې داسې پټ راز و چې که ښکاره شي نو د دوی ژوند به بدل شي. خو سینډرا شر کېښود چې که هغوی پیسو یوه برخه ورکړي نو بیا به هغه ځانګړې خزانه ور وښیي. هلته بل خوا جونز په روغتون کې د کوما په حالات کې و. د هغه میرمن ماریا ورسره وه او همغه وخت کې په تلویزیون کې د بانک د غلا خبر ولید. هغه سخته وارخطا شوه او ژر یې هیلو ته زنګ وکړ او ویې پوښتل. هیلو وویل آیا دا خبر رښتیا دی؟ تر اوسه ماته داسې هیڅ خبر نه دی راغلی.
خیر ماریا وویل چې په دې بانک کې د هغې خاوند جانز یو داسې خاص سیف موجود دی که چا هم دا سیف خلاص کړو نو چانس به ډېر لویه ستونزې کې راګیر نو خیلو هغې ته د رام ورکولو په حالات کې وویل چې دی به پخپله دا موضوع وڅېړي. بیا یې افسر فرین ته تلیفون وکړو او هر څه یې ورته وویل چې ماریا هغې ته ویلي وو. هیلو وویل چې هغه نه پخېده چې په هغه سیف کې څه دي خو هر څه چې دي ډېر پټ او مهم شیان دي. وروسته موږ ګورو چې سینډرا د غلو مشر ته په سکریم یوه ویډیو ښودله چې پکې جان د امنیت ډیپازیټ ټیسي خواته ور روان و او د هغه په لاس کې یو هارډ ډیسک و چې هغه یې په سیف کې ایښودو. سینډرا وویل چې د نن نه څو کاله وړاندې یو کس د هغه د فساد پرده پورته کړه چې له امله یې هغه په سختو ستونزو کې ګیر شو. هغه وخت په ټول هیواد کې د هغه بدنامي خپره شوې وه. هغه وخت جونز د خپل تورونو کارونه ټول شواهد او حکومت ته د هغه خلکو معلومات چې د فساد ملاتړ یې کړی و ټول شواهد یې په یو هارډ ډیسک کې په بانک په یوه خزانه کې ایښي وو. اوس د غلو مشر د سینډرا څخه د خزانې شمېره وغوښته چې سینډرا ته یې په بدل کې الماس ورکړل. وروسته سینډرا وویل چې د خزانې شمېره 314 ده. هلته یو غله پولیس افسر ته زنګ وکړ او ورته وویل چې بانک ته خواړه راولېږه او دا یې هم وویل چې په خوړو کې کومه تېروتنه ونه کړي ځکه لومړی به دا په بندیانو چک کړي او وروسته به یې زه پخپله وخورم. یوه شېبه وروسته د غلو مشر پوه شو چې په سورنګ کې د اوبو سطحه پورته کېدل پیل شول نو ځکه یې هغوی سمدلاسه خپلو ملګرو ته وویل چې هغوی باید ژر تر ژره خپله دنده بشپړ کړي او له دې ځایه ووځي ځکه پولیس بانک له څلورو خواو محاصره کړی. کله چې پولیسو بانک کله بند کړی و هغوی د بانک کارکوونکو ته د بمي وسکټو جامې واغوستې او ګواښ یې وکړو کلک هم وخوځېږي نو بم به چاودنه وکړي. بیا د غلو مشر هماغه ځای ته ورسېدو هلته د ډیپازیټ بکسونه ایښي وو. هغه خپل ملګري ته وویل چې د جونز بکس شمېره 314 ده. دا چې ملګري واورېدل ګمان یې وکړو چې د دوی رئیس سینډرا غولولی دی ځکه هلته یوازې همدا یو بکس و چې دوی د غلا کولو لپاره راغلي وو. د غلو مشر ټولو ته همدا خبره کوله چې دلته دی بل هدف لري ځکه نو هغه وخت د غلو مشر هغه ته تشریح کړه چې د دې بکس په اړه ماته سینډرا ویلي وو. خو بیا هم د ګروپ نورو غړو ورسره ونه منله او له دې مخکې چې سورنګ ته اوبه راورسېږي موږ باید له دې ځایه لاړ شو. اوس ټول غله د غلا شوو شیانو او بکسونو سره سمدلاسه سورنګ ته ښکته شوه او وروستی غله د یکوي رسۍ په مرسته د سورنګ سر د یو میز په راکش کولو سره بند کړ او د دوی څخه یو تن د سورنګ تر پایه پورې ولاړو تر څو معلومه کړي چې له دې ځای څخه لامبو وهل کېږي او که نه. خو لږ شېبه وروسته د هغه ساه بندېده او بیرته راوګرځېدو او خپل ملګرو ته یې وویل چې د اوبو بهیر ډېر تیز دی. په پای کې هغوی یو ځل بیا بانک ته ننوتل. د ډېر زور وروسته یې د سورنګ سر خلاص کو او بیرته بانک ته ولاړل. هغوی دننه لاړل او په دې وخت کې پولیس هم بانک ته داخل شوي وو. یو افسر تیار و چې دننه لاړ شي. هغوی ته یې تلیفون وکړو او ورته ویې ویل چې ستاسو خواړه را رسېدلي دي. اوس باید د بانک دروازه یو غل پرانیزي. دروازه پرانیستل شوه او هماغه مهال پولیس بانک ته د ننوتلو لپاره د دیوال تر څنګ ولاړ وو. خو کله چې دروازه خلاصه شوه ناڅاپه پولیس ته د عملیاتو بندولو امر ورکړ چې له امله یې پولیس هماغه وخت شاته لاړل. دا معلومه شوه چې جانز له حکومت سره یو ځای شوی و. افسران حیران شول او دا یې سوچ کوو چې هغه له دې ستونزې څنګه ووت. په هماغه وخت کې پیخران او د هغه ملګري ډېر په غوسه شول ځکه چې هغوی پرته له دې چې له چا پوښتنه وکړي دا پرېکړه کړې وه چې یوه ستره تېروتنه وه. هغه تېروتنه کړې وه او اوس یې پرېکړه وکړه چې د پاولو په نوم له یو جاسوس څخه مرسته واخلي ځکه چې دوی پر دغه سړي بشپړه باور درلودو. هغوی جاسوس پاولو ته دنده وسپارله چې له غلو څخه ډیسک واخلي او بحران ته یې ورسوي. دا ماموریت هماغه بلې ډلې ته هم وسپارل شو. د غلو ډلو حساب وکړو تر څو چې دوی سره د جانز بکس وي دوی به خوندي وي او له همدې مرستې څخه به د افسرانو بلک میل هم کولی شي. کله چې سینډرا د بکس شمېره وښودله هغوی پوه شول چې زموږ رئیس به حتما په بدل کې یو څه ورکړي وي. اوس هغه په غوسه شو. هلته یې شیان واخیستل او تشناب دروازه یې ډېر په زوره ووهله چېرته چې سینډرا پټه وه. ارګیون مې غل غوسه شوی و او خپل کنټرول یې له لاسه ورکړی و او پر سینډرا یې برید وکړ او ورته ویې ویل چې د بکس شمېره دې د څه لپاره ورکړې او په بدل کې دې څه ترلاسه کړل. ډېر ژر د دوی رئیس هم هملته راغلی او د ورګیو سره په جګړه کې شو.
په اصل کې هغه د دې لپاره غوسه وه چې د قیمتي بکس خبره له دوی څخه پټه ساتلې وه. اورګیو بیا تشناب ته وننوته او هلته یې د الماسو یو کوچنۍ کڅوړه وموندله چې تشه وه. د دې لیدو سره هغه نور هم غوسه سو ځکه چې هغه پوه شو چې د دوی مشر سینډرا ته پیسې نه یې ورکړې بلکې الماس یې ورکړي وو. خو سینډرا هغه الماس تیر کړي وو تر څو بل څوک ترې الماس وانخلي. موږ وینو چې لوګو نومي غل له ډیسک څخه پټ فایلونه راوباسي خو ناڅاپه د یو لوبې سره مخ شو چې یو پزل هم پکې و. همدا چې هغه یو غلط ګام پورته کړ ناڅاپه د ډیسک ټول معلومات خپله پاک شول. هغه هڅه وکړه چې معلومات بیرته راولي خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. لږ وروسته پاولو پر دې قضیه کار پیل کړو او هغه بانک ته زنګ ووهو. نو اورګیو هم زنګ پورته کړو. ورته ویې ویل چې پولیسو بانک له 4 خواو محاصره کړی دی او په دې خبره اورګیا ډېر غوسه شو ځکه اوس د هغې ډلې وتل له دې ځایه ډېر سخت شوي وو. خو خیر پاولو وویل چې له دې وروسته دا قضیه به دی سمبالوي. وی ویل چې دی به خپله له اورګیو سره وویني ځکه اوس هغه د ډلې مشر دی نو غواړي خپله ورسره وویني. خو اورګیو دا خبره ونه منله ځکه هغه ویره لرله چې پولیس به یې ووژني. خو کله چې پاولو دا خبره وکړه چې هیڅوک به ډزې نه کوي بیا اورګیو ورسره د بانک دروازې ته د لیدلو هوکړه وکړه. اورګیو د پاولو د لیدو لپاره بهر راووت نو پاولو ورته وویل چې دی به له ده سره د وتلو کې مرسته وکړي خو د دې لپاره به اورګیو د پاولو ټول امرونه مني. بلاخره کله چې اورګیو بانک ته ننوت نو خپلې ډلې ته یې وویل چې پاولو موږ سره مرسته کوي چې له بانک څخه ووځو. خو د هغوی ملګرو ته شک ورغلی چې دا کیدای شي د پولیسو دسیسه وي. نو اورګیو وویل چې د پاولو پلان مطابق به د څنګ ودانۍ 4 منزل ته لاړ شئ او هغه ځای به د یو کړکۍ له لارې فلیټ ته داخل شئ. هلته به دوی ته د پولیسو یونیفورمونه ورکړل شي. خو له دې وروسته لوګو اورګو ته وویل چې د هغې له غلطۍ له لاسه د ډیسک ټول معلومات له منځه تللي. دا چې اورګیو دا واورېدل نو ډېر په غوسه شو. لوګو یې ډېر سخت ووهه. په همدغه وخت کې بل غل هلته راغلی او هڅه یې وکړه چې اورګیو آرام کړي. خو کله چې ده ته رښتیا معلوم شول نو ده هم لوګو ته ډېر وهل وکړل. هغوی ته دا احساس وشو چې له دې ځایه د وتلو وروستی لار هم له لاسه وتلې. دوی ودانۍ ته لاړل. هلته د پاولو یو سړی له مخکې نه دوی ته انتظار کوو. ژر هغوی د پولیسو یونیفورمونه واغوستل خو ناڅاپه د ګیلو په نوم غل د پاولو سړی په سر ووهو او بېهوشه یې کړ. اوس ګیلو له دې پرته چې څوک خبرې وکړي له هغه ځای ووت تر څو چاته دا شک ورنه شي چې د دوی هارډیسک خالي دی. بیا هغه سینډرا او لوګو له ځان سره لاندې ودانۍ ته دروازې ورسېدل. هلته د پولیسو سره مخ شول او د وتلو مخکې هغوی څخه د خپل پیژندنې غوښتنه وکړه. کله چې پولیسو د سینډرا پوښتنه ترې وکړه سینډرا موږ سره په 5م پوړ کې مخ خو پولیسو پرې شک وکړ او هغوی د وتلو منع کړ. هماغه وخت کې ګیلو او هغې ډلې پر پولیسو وسلې راویستل. کله چې وسلې راویستلې د پولیسو هم خپلې وسلې راوویستلې. په همدې شیبه کې د دواړو خواو ترمنځ سختې ډزې پیل شوې او په دې جګړه کې سینډرا د بازو په برخه کې مرمۍ ولګېده. بیا ګیلو او لوګو هغه راپورته کړه او ودانۍ یوې خوندي خونې ته یې یووړه. هغوی دواړو ته د سینډرا حال ډېر بد معلومېدو. اوس هغوی پرېکړه وکړه چې سینډرا باید هلته پاتې شي تر څو مخکې د تلو سره یې ژوند په خطر نه وي. بیا لوګو پاولو ته زنګ ووهو. کله چې وویل پاولو ورته وویل چې هغه به خپلو کړنو سزا وویني. پاولو ورته وویل چې ځان پولیسو ته تسلیم کړه خو لوګو دا وړاندیز رد کړ او ویې ویل که په نیم ساعت کې ده او هغه ملګرو ته د وتلو لپاره موټر ورنه کړل شي نو هغوی به په 15 دقیقو کې یو بندي ووژني. چې زنګ بند شو پاولو له پولیسو سره خبرې وکړې او هغو ته یې د ستونزې د حل لپاره تفهیم لارې کار کولو غوښتنه وکړه. ده وویل چې ده ته معلومه ده چې دا ډله ډېره خطرناکه ده چې تر اوسه په هیڅ پلان کې ناکام شوي نه وو. که په نیم ساعت کې هغوی ملګرو ته د وتلو لپاره موټر ورنه کړل شي نو هغه به په هره 15 دقیقو کې یو بندي ووژني. هغوی وویل چې دوی باید دا ډله له بانک څخه بهر واستول شي تر څو د بندیانو ژوند وژغورل شي. هلته لوګو له ګیلو سره د سیفټي ډیپازیټ والټ روم کې ناست و. هر څه چې وشول هغوی له یو بل نه بخښنه وغوښته. هغوی یو بل ته خپله کیسه وکړه او ډېر ژر هغوی دواړه یو ځای خاندي. نو لکه څنګه چې په دوی باندې ټولې لارې بندي شوې وې نو دوی سره هیڅ لاره نه وه پاتې او په هارډیسک کې هغه معلومات هم صفا شوي وو. نو بل ځای دوی ګوري چې په تونل کې اوبه کمې شوي دي او دوی غواړي چې د تونل له لارې اوس بهر ته لاړ شي. نو دوی ټول بیا د تونل ته ښکته شول او د تونل لارې بهر ته ووتل چې ټول ډېر خوشحاله ول او دوی له دې هېواد څخه بل هېواد ته لاړل چې ټول یو سوکاله او ارامه ژوند پیل کړو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه له لیدو څخه مو.